په ګرمیانو کې د غوښې خیال اختر غوښې دي که د خوراک زهر. جی ناظرین تاسو ګورئ اباسین خبر، زه یم ستاسو هوست شاهد جان زیب. که تاسو چینل باندې نوي یاستئ نو چینل لایک او سبسکرایب هم ضرور کوئ. د اختر قربانۍ د خوشحالۍ عقیدت نیت یو لوی عمل دی. په دا اختر د ګرمیانو موسم کې راشي د غوښې بچ کول یو لوی مسله جوړیږي. که غوښه صحیح طریقې سره وساتل نه شي دا برکت د ناروغتیا سبب هم جوړېدی شي. ماهرین وایي چې د قربانۍ نه وروسته غوښه ډېر وخت لمر یا ازادې هوا ته مه پرېږدئ. بهتره دا ده چې غوښه سمدستي یخه پر هوادار ځای ته ویسئ چې بکټریا پکې پیدا نه شي. غوښه مه اینځئ بلکې پاکې کپړې سره یې وچه کړئ. ریفریجریټر کې د کښتو نه مخکې غوښه واړه واړه ټوټې کړئ. د یو ورځې نه زیات وخت لپاره غوښه ساتئ نو سمدستي فریزر ته ورسوئ. د فریزر درجه 18 سینټیګریډ وساتئ. ډاکټران او فوډ سیفټي ایکسپرټ وایي چې خرابه غوښه د باقو، نسناستي، تبې او فوډ پویزنینګ سبب جوړېدلی شي. دا خاص کر هغه خلکو ته خطرناک وي چې مدافعتي نظام یې کمزوری، مطلب چې معده یې کمزوری، لکه ماشومان، زاړه او ناروغه خلک. په ډېرو کورونو کې دومره زیاته غوښه جمع کېږي د فریزر نه بهر پاتې شي او بالاخر بدبوه شي یا خرابېږي. بل خوا ځینې خلک کلاوه غوښه نورو ته ورکړي دا بیا په ګرمۍ کې خرابېږي. غوښه په صفا او بند شاپرونو کې وساتئ. د تقسیم پر مهال غوښه زر زر ویشئ. غوښه د ګاډو په تودو ځایانو کې مه پرېږدئ. که بجلي لاړه شي نو غوښه یخ در یا آیس بکس کې واچوئ. قرباني عبادت دی خو صحت ته پام کول هم فرض دی. لږ شانتې احتیاط کولی شي نه یوازې غوښه روغه وساتي بلکې تاسو ستاسو کورنۍ د ناروغتونو هم بچ پاتې کړي. نو اختر د خوشحالۍ سره روغ صحت سره مناو کړئ. د غوښې خیال هم وساتئ خپل هم او د نورو هم. جی ناظرین تاسو داسې مزید اپډیټس کتل غواړئ اباسین خبر لایک او سبسکرایب ضرور کوئ.